سلامونه درنو لیدونکو، الله دې وکړي چې جوړ روغ اوسئ. لکه څنګه چې تاسو ګورئ د لغمان ولایت دروازه زما دپاره دا ډېر د ویاړ ځای ده. د خپل رب نه لوی رب نه ډېر زیات خوشحاله یم چې زما د خدمت قدمونه الله تعالی لغمان ته راورسول. دلته لغمان کې د اناسو مدرسه ده، یو څه شیانو ته ضرورت درلوده نو هغه موږ ورته راوړي دي. موږ سره مل اوسئ، انشاءالله چې هغه ورته سپارو. ژوندی اوسېږي مشره بله زړونه دې ژوندي کړل، زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل، زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل. ژوندی اوسېږي مشره حوصلې مو شوې اوچتې، ژوندی اوسېږي مشره حوصلې مو شوې اوچتې، جذبې دې را ژوندی کړې ضمیرونه دې ژوندي کړل، زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل، زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل. ژوندی اوسېږي مشره بله زړونه دې ژوندي کړل، زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل، زمونږ مړاوې هیلې. سلامونه دوستانو، الله دې وکړي چې جوړ روغ اوسئ. یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې وړاندې کېږم. لغمان ولایت هغه مدرسه د اناسو په کومه مدرسه کې چې زموږ او ستاسو خویندې دیني زده کړې کوي. مولوي صاحب محترم موجود ده. دغه ریلونه دغه یو څه سامان موږ ته یو چا ویلي وو، کابل نه موږ دوی ته راورسول. مولوي صاحب محترم موجود ده. مولوي صاحب راشئ. دوی یو څه مشکلات لري. دا چې دا جومات ده، ماجد ده، دلته زموږ او ستاسو اوس تاسو ته ښیم زموږ او ستاسو خویندې درس وایي. نو مولوي صاحب محترم دا راته ویل چې شاته موږ سره ځمکه شته ده، صرف یو مسلمان پیدا شي چې دغو خویندو دپاره چاردیواري وکړي. نو په تاسو ټولو مسلمانانو دوستانو باندې غږ کوم، زه به د دغو شیانو توضیم دلته ورکړم، تاسو ته به دا خویندې در ښکاره کړم چې د دوی دپاره یو سرپناه جوړه کړئ. دا شاته ځمکه موجوده ده، یو چاردیواري ورته جوړه کړئ. مولوي صاحب ستړي مه شئ. ښه یاستئ؟ وعلیکم السلام. تاسو څه مشکلات لرئ مولوي صاحب؟ محترم، دلته خو چونکې دغه علاقه ډېر د خلک غریب خلک دي او داسې توان نه لري او بل اقتصادي ستونزې ډېر ټول افغانستان بالخصوص زموږ دغه خلک ډېر بیچاره او غریب خلک دي. نو په همدې اساس باندې موږ دغه د اناسو مدرسه ده، مسجد دی. نو مسجد کې دغه مشکل سره مخامخ یو، کله مړی ژوندی کېږي، سبق کې وقفې راځي. نو په همدې اساس موږ دغه ځای کې یو ځای لرو، د اناسو طبقو د پایدې لپاره مستقل ځای لرو. خو چونکې زموږ سره دا امکانات نه برابرېږي چې موږ د دې دپاره د هغه ځای جوړ کړو، نو دا مشکل لرو. بل دلته د استادانو هغه پیس ورکول هم د دوی په توان کې نشته. بیچاره ډېر زیات بیچاره او غریب د نهایت درجه. څه بس په کوم الفاظو یې زه تکرار کړم چې زمونږ مایچا خبره زړه دردېږي په دې باندې. خو که چېرته دغه د استادانو څه امکانات برابر شي د معاش او دغه شانتې د دوی د دغه د قرآن شریفونو د ریلونو، همداراز د نوراني قاعده دلته ویل کېږي، قرآن شریف ترجمه دلته کېږي او کتابونو سلسله هم پکې روانه ده. نو دغې دپاره چې کوم ملګري دغسې تاسو چې دغه راغلي یاستئ دلته او په همدې اساس باندې الله پاک دې تاسو ته اجر عظیم درکړي. او زه به یو لنډ یو حدیث به زه تاسو ته وایم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من عال جاریتین حتی تبلغه، چا چې د دوو جنکو چې هغه لورګانې وي، خویندې وي، عمګان وي، خپلوان وي، د نور مسلمانانو دوو جنکو، دا بیا قید احترازي نه دی بلکې اتفاقي قید دی. که یوه وي، دوه وي، سل وي، زر وي، څومره چې زیات وي. نو جاء یوم القیامه انا وهو وضم اصابعه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا د پالنه او تربیه، چا چې د دوو جنکو پالنه او تربیه وکړه او بیا دا ته بلوغه پورې او هغه بلوغ نه وروسته بیا مسؤلیت ځي میړه ته ځي. نو په همدې اساس باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قیامت په ورځ به زه او دا کس چې دا د پالونکي د دوه جنکو یو ځای بایو. او تقاضا هم دا ده چې دغه تاسو کوم امکان چا سره وي او دا مرسته کوي او ستاسو په اساس سره تاسو خپل الله پاک دې اجر عظیم تاسو قربان شم مولوي صاحب.
هغه لس دانې کوزې دغه جومات ته ما راوړې ښه ماشاءالله الله دې اجر عظیم او ما ته چا ویلي نه وو خو پوه شوم چې دا جومات ته ما په خپل هغه باندې اخیستې صحیح 100 دانې ریلونه دي صحیح ده دا 100 قاعدې دي ریلونه به تاسې راواخلئ د خویندو ته به یې تاسو توضیح کړئ خپله وو چون موږ وخت نه لرو وخت کمبود د وجې نه موږ روان یو درنه یو شی بل انعکاس کوو ستاسو یو خبره زه د ملګرو سره شریکوم دغه ځای موقعیت کوم ځای ده دا غونډې کوی باغ مرزا غونډې کوی باغ مرزا غونډې کوی غونډې کوی کله باغ مرزا عمومي نوم دی او غونډې کوی دا خصوصي باغ مرزا غونډې کوی کلی جومات شاته ځمکه پرته ده ځمکه وجود لري اما امکانات نشته چې د خوندو ته چاردیواري او سرپناه برابره شي دا به موږ ګورو سره هغه هم تاسو ته درښیم دا جومات د کامرامین ته زه وایم چې دا دروښي دا د نارینهو جومات ده چې دې کې 5 وخته امامت کیږي جامع جومات ده دوی وایي چې دا د خویندو درس او تعلیم هم د زموږ نه پاتې ده یو مړی ژوندی کیږي طبعا دلته فاتحه هم اخیستل کیږي او یو جمعې مونځ به مې د نور 5 وخته موږ تاسو الحمدلله مسلمانان یاستو منځونه پکې ادا کوو په دې کې د خویندو درسونه پاتې دي نو په هغو خپلو ملګرو باندې په هغو خپلو همکارانو باندې غږ کوم چې شاته یوه چاردیوالي او یو حال دا چې درته جوړ شي صحیح ده انشاءالله زه تاسو ته ځمکه هم درښیم مولوي صاحب مخکې دا قاعدې به زه د خویندو ته ورکړم یو دعا به ترېنه واخلم موږ به ځو صحیح ده السلام علیکم دا داسې ترتیب سره وکړو ښه دغه موږ به په ترتیب سره هغه کړو دلته سره موږ د وسپارئ ښه او موږ به دا په ماشومانو کې بیخي سمه ده صحیح ده ترتیب چې کوم یو سره نه وي نو هغې ښه. دا حساب بیا څنګه دا هم دا خو 100 دانې دي ښه وروره ما راوړه دلته کښېږدي 100 دانې دي ما راوړي دي ما ته چون ویل شوي چې 100 دانې پکار دي که تاسو ما ته اضافي ویلي 200 دانې ما درته راوړل ما ته حکمت ویلي چې موږ ته 100 دانې پکار دي دوستانو دا هغه خویندې دي چې دیني زده کړې کوي او مولوي صاحب محترم یو حدیث مخکې وویلې د نبي علیه السلام څوک چې د چا په خور لور باندې تعلیم دیني زده کړې کوي نبي علیه السلام وایي چې ورځ په محشر به هغه د زما په څنګ کې ولاړ دا هغه خویندې دي تاسو ګورئ کتلی شئ په جومات کې ناستې دي دا په جومات کې زده کړې کوي ډیری تعداد د نن د جمعې ورځ هم ده مولوي صاحب نه به هم راغلی نو د دوی ټولو نه اساسي مشکل چې ده سرپناه ده زه غواړم انشاءالله چې یو ځل بیا راشم دوی ته دا شاته ځمکه ده هغه هم تاسو ته درښیم په دې ځمکه کې تر ټولو ناوله یو چاردیواري وشي او چاردیواري نه وروسته په هغې کې یو حال جوړ شي چې دغه زموږ او ستاسو خویندې درسونه خپل دیني هغه د الله تعالی د نبي د رسول د دې لارې نه خبر شي نو دوستانو تاسو ټولو باندې غږ کوم زه ځمکه هم درښیم انشاءالله د خویندو ته لغمان ده مولوي صاحب لغمان ده دا خلک به طبعا دومره اقتصادي جوړ نه وي نو تاسو ټولو باندې غږ کوم چې دغې ځمکې ته مولوي صاحب څومره مصرف به پرې راشي مصرف خو زه په دې باندې استاد محترم به په دې مصرف خبره به مو کوي او بله خبره دا ده چې زموږ د شاګردان تعداد لا دا څه به جمعې ورځ ده که نه یو خوا دې خواته دی زموږ ډېر زیات تعداد دی حتی په دې ځای کې دا خو اوس دا نیمایي بیا راغلی وي دا جومات کې نه ځایږي نه ځایږي ګنجایش نشته داسې که چېرته ناست وي که ګنجایش وي دا درس نه ویل کېږي ته ګوره داسې حالت سیستم نه برابرېږي که چېرته جدا شي هغه ځای به ورته ښیي په دې ځای باندې تقریبا ملګری و چې دا مصرف لکه مصرف مصرف خو یو برابر غواړي چې سړی متر کي کنه دا یو سټکل سړی نه شي ویلی څومره متره به وي داسې دا ځای دا ځمکه څومره ده هغه څومره ده یو نیم جریب ده یو جریب ده 15 بسوې ده څومره ده ځمکه یو نیمه بسوه ده یو حال درته جوړ شي صحیح ده یو حال د خویندو دپاره بس ده او چاردیواري وشي چېرته زیاتېده خو لا به ښیي که چېرته دوه شي خو که یو شي اوس فعلا دپاره هم ګنجایش کېږي یو حال یو د چادرو برنډه صحیح دی دا به انشاءالله زه په خپلو همکارانو باندې غږ وکړم چې دوی څه وایي دا خویندې تاسو وکتلې زه انشاءالله نه غواړم چې بل کار ته پښه کېدم یا بلې خوا ته لاړ شم دغه خویندې دي دا په جومات کې ناستې دا تر ټولو نه لازم ده دلته به اوس یو ساعت بعد به خطبه شروع کېږي د جمعې مونځ ده یو ساعت بعد خطبه شروع کېږي همدقسې
دا نور منځونه ونیسئ 5 وخته دلته الحمدلله موږ او تاسو مسلمانان یو مونځ کیږي نو دا خویندې نشي کولی چې خپل تعلیم خپل زده کړې پر مخ په صحیح توګه پر مخ بوځي ځمکه تاسو ته درښیم دوستانو موږ سره ملتیا وکړئ د زموږ دغلته خپله راشئ خپله یې وکوئ موږ ته ضرورت نشته چې موږ راشو تاسو هم راتلی شئ خښته پکاري خښته راوړئ سیمټ پکاري سیمټ راوړئ مزدور پکاري مزدور هغه یې ورکړئ پیسې چې څومره کېږي هغه ورکړئ ضرورت نه ده چې موږ خپله راشو صحیح ده انشاءالله مولوي صاحب دغه ځمکه یارې وګورو او ستاسو ټولو خویندو نه هیله کوم چې هغه دوست هغه ملګري هغه ورونه چې ما سره همیشه مرستې کوي زه الحمدلله همدقسې مدرسو جوماتونو ته ځم زموږ دپاره به یو خصوصي ختم کوئ موږ ټولو ته به دعاګانې کوئ خدای هم په زده کړو کې برکت واچوي او د خدای په امان